بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ اجنډا د محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق، لارښوونې او د قرآن شریف اهمیت. د پروګرام تر آخره موږ سره اوسئ چې ستاسې د ادب مینوالو ته وړاندې کوم چې ستاسې مینه ورباندې خړو وشي. د محمد صلی الله علیه وسلم اخلاقی لارښوونې او د قرآن شریف اهمیت. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام مقدس دین پیغمبر و چې د بشریت لپاره د هدایت، رحمت او عدالت پیغام راوړ. د هغه ژوند د صداقت، امانت، صبر او زغم نمونه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند ته لنډه کتنه د عبدالله زوی د عبدالمطلب لمسی د قریشو له بني هاشم کورنۍ څخه و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ د ربیع الاول په میاشتې په 12مه نیټه 1570 یا 1571 میلادي کال کې زیږېدلی دی. همدا راز هغه په 63 کلنۍ په عمر 632 میلادي کال د ربیع الاول د میاشتې په 12مه نیټه هم د دوشنبې په ورځ وفات شوی دی. د اسلام مقدس دین دی چې علم ته ځانګړي ارزښت ورکوي. د اسلام مقدس دین له نظره علم د انسان د ژوند اساسي برخه ده او دا د اخلاقی او ټولنیز پرمختیا لپاره مهم دی. قرآن شریف او نبوي احادیثو کې علم ته ځانګړي ارزښت ورکړل شوی او مسلمانان هڅول شوي دي چې د پوهې غوښتنه وکړي. د اسلام مقدس دین راتګ سره د ښځو حقوقو کې ستر بدلون، تغییرات راغلل. اسلام مقدس دین ښځو ته عزت، مساوات او حقونه ورکړل چې مخکې د جاهلیت په دوره کې نه و. تعلیم د اسلام مقدس دین ښځو ته د زده کړې حق ورکړ او علم حاصلول یې د هر مسلمان لپاره واجب وبلل. میراث مخکې ښځې د میراث حق نه درلوده، خو د اسلام مقدس دین راتګ سره هغوی ته د مال د ملکیت او میراث ورکړ. نکاح او طلاق ښځو ته د نکاح د رضایت ورکړل شو او د ظلم په صورت کې طلاق حق هم ورکړل شو. او طلاق اقسام لري. نارینه او ښځې چې جدا کیږي باید د طلاق اقسام تکمیل کړي. کار او تجارت اسلام مقدس دین ښځو ته اجازه ورکړه چې کار وکړي. اجتماعي مقام د ښځې د ټولنې مهم غړی وبلل شو. هغوی ته ارزښت ورکړل شو. د جاهلیت دورې ظلمونه د اسلام مقدس دین راتګ سره اصلاح شول. جاهلیت یوه دوره وه چې پکې ظلم، تبعیض او نابرابري عامه وه. د ښځو، یتیمانو او کمزوري قبیلوي تعصب حاکم و. د اسلام مقدس دین د عدالت، مساوات او بشري حقوقو اصول رامنځته کړ چې د جاهلیت ظلمونه یې پای ته ورسول. د ښځو حقوق تضمین شول، یتیمان مالونه خوندي شول او ټولنیز عدالت ته وده ورکړل شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی د علم زده کړه پر هر مسلمان، نارینه او ښځې فرض ده.
دا حدیث د علم اهمیت څرګندونه کوي او دا روښانه کوي چې علم یوازې د یوې ځانګړې طبقې لپاره نه بلکې د ټولو لپاره اړین دی. اسلامي علم نه یوازې د دینی پوهې محدود دی بلکې د طبیعي علومو، فلسفي، ریاضیاتو او نورو علومو ته هم اهمیت ورکوي چې دا ټول د بشري پرمختګ لپاره اړین دی. د تاریخ په اوږدو کې اسلامي تمدن علم په برخه کې ډېر خدمتونه کړي دي لکه ابن سینا، فارابي او داسې نور. قرآن شریف د اسلامي تمدن بنسټیز ستنه ګڼل کېږي چې بشریت ته ژوره معنوي، فرهنګي او حقوقي اغیزه ورکړې ده. د دې اهمیت په لاندې برخو کې لیدل کېږي. لومړی، اخلاقي لارښوونې. قرآن شریف د انسانیت لپاره اخلاقي اصول ټاکي چې صداقت، عدالت او مهرباني پکې شامل دی. حقوقي نظام اسلامي شریعت د قرآن کریم پر بنسټ ولاړ دی. علمي پرمختګ د قرآن شریف آیاتونه د علم او پوهې ارزښت ته اشاره کوي چې مسلمانانو عالمانو د پرمختګ سبب شوی دی. ټولنیز عدالت. قرآن شریف ټول انسانان برابر ګڼي بې له تبعیضه. د انصاف او مساوات مفهوم وړاندې کوي. قرآن شریف دا لارښوونې نه یوازې د مسلمانانو ژوند ته معنا ورکوي بلکې د بشریت د تمدن په جوړښت کې هم مهم رول لري. قرآن شریف یو جامع، کامل آسماني کتاب دی چې د انسان د ژوند ټولو اړخونو ته لارښوونه کوي. د اسلامي عقیدې له مخې قرآن شریف الهي وحی ده او پوره کمال لري، نو نه زیاتېدلی شي او نه کمیدلی شي. الله جل جلاله سبحانه وتعالی وعده کړې چې قرآن شریف خوندي پاتې شي. انا نحن نزلنا الذکر و انه لحافظون. سوره الحجر نهم آیات دی. دا معنا لري چې قرآن شریف د الله جل جلاله لخوا ساتل کیږي او د زمانې له بدلونونو سره بدلون نه کوي بلکې تل د انسانانو لپاره هدایت او رهنما پاتې کیږي. قرآن شریف د الله جل جلاله سبحانه وتعالی کلام دی چې د انسان هدایت، سکون او د نړۍ نظم ته لارښوونه کوي. د دې عظمت په څو مهمو برخو کې څرګندیږي. الهي وحی او پوره کمال لري، نو نه زیاتېدلی شي او نه کمیدلی شي. الله جل جلاله سبحانه وتعالی وعده کړې چې قرآن شریف خوندي پاتې شي. انا نحن نزلنا الذکر و انه لحافظون. سوره الحجر نهم آیات دی. دا معنا لري چې قرآن شریف د الله جل جلاله لخوا ساتل کیږي او د زمانې له بدلونونو سره بدلون نه کوي بلکې تل د انسانانو لپاره هدایت او رهنما پاتې کیږي. قرآن شریف د الله جل جلاله سبحانه وتعالی کلام دی چې د انسان هدایت، سکون او د نړۍ نظم ته لارښوونه کوي. د دې عظمت په څو مهمو برخو کې څرګندیږي. الهي وحی. قرآن شریف د الله جل جلاله لوري نازل شوی او د ټولو انسانانو لپاره د هدایت سرچینه ده.
الله سبحانه و تعالی وعده کړی چې قرآن شریف به محفوظ وي او څوک یې بدلولی نشي. قرآن شریف اصل متن د الله جل جلاله تعالی لخوا ساتل شوی، نو هیڅ څوک یې نشي بدلولی. نه د اضافه کولو امکان شته او نه د حذفولو. د تاریخ په اوږدو کې محفوظ پاتې شوی. که وګورو قرآن شریف د نزول له وخته تر اوسه بې له تغییره پاتې دی. حتی د مسلمانانو حافظې، خطي نسخې او عصري تکنالوژۍ د حفظ او خپرولو سبب شوی دی. الله تعالی د ساتنې تدابیر نیول شوی دی، لکه د حفاظو سیستم چې میلیونونه خلک د قرآن کریم حفظ کوي، ترڅو حتی د خطي نسخو کومه ستونزه رامنځته شي شفاهي قرائت محفوظ پاتې کیږي. الله جل جلاله په قرآن شریف کې واضح ویلي چې دا کتاب به د قیامت تر ورځې محفوظ وي. د دې حفاظت څو اړخونه لري. الهي ضمانت دا یوازې یو بشري هڅه نه ده، بلکې د الله تعالی مستقیم حفاظت دی. دا یوازینی آسمانی کتاب دی چې الله تعالی په خپله د حفظ تضمین کړی. شفاهي انتقال د قرآن شریف د نزول له وخته زرګونه حفاظو قرآن له نسل نه نسل ته انتقال کړی. حتی که خطي نسخې ته زیان ورسیږي، شفاهي حفظ دوی بقا ضمانت کوي. د کتاب اصالت د قرآن شریف خطي نسخې د لومړي نسل نه تر نن ورځې محفوظ دی. د مسلمانانو قوي اتصال د مسلمانانو د روزمره ژوند یوه مهمه برخه ده. قرآن شریف دی او د هغوی عبادات، تلاوت او تدریس دا تضمینوي چې قرآن شریف تل په اصلي بڼه پاتې شي. دا ټول د دې الهي وعدې ثبوت دی چې قرآن شریف به تل محفوظ وي. د اسلام مقدس دین کې محبت، اخوت، مهرباني او ورورولي په اساس ولاړ دی. محبت نه یوازې د فردي اخلاقو برخه ده، بلکې د ټولنیز عدالت، یووالی او د انسانانو ترمنځ د اړیکو ښه والی ارزښت لري. محبت اسلام مقدس دین کې یو اساسي ارزښت دی چې فردي اخلاقو، ټولنیز عدالت او د انسانانو ترمنځ د اړیکو ښه والي ته ځانګړي اهمیت ورکوي. دا مفهوم د قرآن کریم، احادیثو او اسلامي علماو د تعلیماتو له مخې توضیح شوی دی. د الله تعالی محبت قرآن شریف کې تاکید کوي چې مؤمنان باید له الله جل جلاله سره تر ټولو زیات مینه محبت ولري، ځکه دا د ایمان یوه نښه ده. د محمد صلی الله علیه وسلم محبت، د محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت د ایمان یوه برخه ده او مسلمانان باید د هغه سنت تعقیب کړي. ایمان عقیده، باور او اعتماد ته ویل کیږي. دا یو ژوره او فکري مفهوم دی. د اسلام د دین اخلاقو او شخصي ارزښتونو سره پیوند لري. ایمان په الله جل جلاله د واحد او بې مثل ذات باور. دوم، ایمان په ملائکو د الهي مخلوقاتو شتون منل. دریم، ایمان د آسماني کتابونو باندې الهي وحی ته باور. څلورم، ایمان په پیغمبرانو، د الله جل جلاله استازی چې د حق پیغام راوړی. پنځم، ایمان په آخرت د قیامت په ورځ، د حساب او سزا ثواب. شپږم،
ایمان په تقدیر د الهي اراده، قوت، صبر او هدایت ورکوونکی. د القلم سورت بیا د اخلاق او عدالت او د انسان د کرامت په اړه خبرې کوي. قرآن کریم په ټوله کې د انسانانو د حقوقو درناوي او عدالت ټینګښت ته ډېر اهمیت ورکوي. د دې اصولو په رڼا کې هر ډول دروغ او د بشر د حقوقو نقض د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. باید د بشر حقوقو ته احترام درناوی لازمي دی. قرآن کریم د الله جل جلاله مقدس کتاب دی او د انسانانو لپاره د ژوندانه لارښوونې وړاندې کوي. د العلق او القلم سورتونه د علم، قلم او د انسان د حقوقو په اړه مهم پیغامونه لري. د العلق سورت په لومړی آیاتونو کې د علم زده کړې اهمیت ته اشاره کوي. اقرأ باسم ربک الذی خلق، چې د زده کړې او پوهې د ارزښت څرګندونه کوي. تاسو نه مننه کوم چې لا تر اوسه موږ سره وئ. کومنټ، لایک ورکړئ، زنګوله ووهئ چې وروسته زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالي اوسئ.